سلامونه نیکې ښې احترامات قدرمن لیدونکو ماسپښین مو بخیر. په یوه وړه مشاعره کې ټول قدرمند او درانه ملګري تاسو ته تجربه یاستو راسره مله اوسئ او مشاعره راسره تر پایه وڅارئ. عبد الله کموال صاحب ته په پیل کې په یو څو بیتونو باندې بلنه ورکوم چې د ده څخه د ده انتخابونه واورو. کموال صاحب وایي چې جی جان جناب جار او قربان او سیلانه مازیګر، جی جان جناب جار او قربان او سیلانه مازیګر، زه او لما سره جانان او سیلانه مازیګر، وطن امنیت چکر او وطن امنیت اختر او چسکه چکر، وطن امنیت اختر او چسکه چکر، دا نو سم خوند نه خوندستان او سیلانه مازیګر، او د کلي ښکلي منظرې او پښتانه دودونه، د کلي ښکلي منظرې او پښتانه دودونه، یو څو خواږه خواږه یاران او سیلانه مازیګر. سوال یې کوو ویلې خدایه داسې وخت راولي، سوال یې کوو ویلې خدایه داسې وخت راولي چې یمه زه او مشګاب جان او سیلانه مازیګر. قدرمندو لیدونکو پیل کې حفیظ الله کموال اورو، تاسو هم راسره مله پاتې سئ او خوند واورئ. جناب کموال صاحب راغلاست ورتلی. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه تاسو ټولو درنو ملګرو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای مو ورکړله راوله او خوښ یم چې تاسو سره په دغه پروګرام کې ګډون لرم. نو زه به د هر څه د مخه جمال صاحب ته یو څو بیتونه ډالۍ کوم چې شعر څه په دې ډول دی، البته بیتونه چې څه د خوب دي او څه زما د ناروغۍ دي، څه د خوب دي څه د خوب دي څه زما د ناروغۍ دي، چې مې جب کې دا دوه درې قسمه ګولۍ دي. مننه. څه د خوب دي څه زما د ناروغۍ دي، چې مې جب کې دا دوه درې قسمه ګولۍ دي. او دا بیت د جمال صاحب ته ډالۍ وي چې څه په نه زړه درته ووایم چې راشه، څه په نه زړه درته ووایم چې راشه، څه خبرې زما څومره مجبورۍ دي. مننه جمال صاحب چې څه په نه زړه درته ووایم چې راشه، څه خبرې زما څومره مجبورۍ دي. او وطن وران شو مارغان بل وطن ته لاړل، وطن وران شو مارغان بل وطن ته لاړل، کشمالي اکثر وچ شوي په بلۍ دي. او ټول یاران را پورې غلي غلي خاندي، ټول یاران. مننه. ټول یاران را پورې غلي غلي خاندي، خبر شوي چې زما د غریبۍ دي. او زه د تور خامار پستونو کې ایثار یم، زه د تور خامار پستونو کې ایثار یم، خو د ژوند هیلې مې هغسې ژوندۍ دي. او اخري بیت دی چې په حافظ یو کامواله مین نه شوه، مننه جمال صاحب. په حافظ یو کامواله مین نه شوه، چې مینې دې نو ټولې بهرنۍ دي. مننه مشګاب. ډېره زیاته مننه له قدرمند حفیظ الله کموال څخه چې ډېر یو خوندور او په زړه پورې غزلې راته وویل. تور دې ودان وي، قلم دې تاندو سیږي. جمال ناصر مورو او په دغه یو دو بیتونو چې راته ووایي قربان بیا زه یوازې نه یم، چې راته ووایي قربان بیا زه یوازې نه یم، له ما نه جوړ شي سم کاروان بیا زه یوازې نه یم. او لکه لرم چې ټول جهان بیا زه یوازې نه یم، چې را سره مې وي جانان بیا زه یوازې نه یم. په برکت د څو لفظونو په لوستلو سره مخلوق مې ساتي د اسمان بیا زه یوازې نه یم. قدرمندو لیدونکو جمال ناصر ورو او راسره مله اوسېږي. جمال ناصر ستړي اوسئ، بخیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه مشګاب صاحب. سلامونه احترامات ناستو ملګرو ته. خوښ یم چې له تاسو سره یم او دغسې یو رنګین ماحول او فضا کې تاسو سره یم. بیتونه دي چې ساقي بوتل قطار کې ده له پیالې سره، ساقي بوتل قطار کې ده له پیالې سره، څوک تنګ راغلی نن د دغې زمانې سره. زبردست. ساقي بوتل قطار کې ده له پیالې سره، څوک تنګ راغلی نن له دغې زمانې سره، او یو بل ته ونه رسي ډېر بې انتها خفه شم، فلم را ختم شي له دغسې صحنې سره. یو بل ته ونه رسي ډېر بې انتها خفه شم،
فلم را ختم شي له دغسې صحنې سره 80% به بېګا خلک نهر وده وو 80% به بېګا خلک نهر وده وو او ته خپل نوم کوې تصویر باسي کعبې سره زبردست بیا ووایه او ما ته ډالۍ کړه مننه مشګاف صاحب بیت در ډالۍ چې 80% به بېګا خلک نهر وده وو او ته خپل نوم کوې تصویر باسي کعبې سره غریب سړی یم اکثر کور ته ناوخته راځم غریب سړی یم په ډېرې بخښنې سره پردی مزدور یم اکثر کور ته ناوخته راځم مور مې ولاړه وي اکثر له دروازې او بیت د عمر خیل صاحب چې شبګیر مې کړی دی ښه نه یم بیخي خراب یم شوګیر مې کړی دی ښه نه یم بیخي خراب یم سر به مې کېدمه ستا سپینې سینې یو بل په ډېرې بخښنې سره چې جماله زه به یې له دې ګوتې نیولی یم جماله زه به یې له دې ګوتې نیولی یم مثلا ځکه تصویر باسم له هغې تلې قطار کېده له پیالې سره تنګ راغلی نن د دغې زمانې سره سر یې په سور د سمال دړلی یار جوړ کړي ما نا جوړه کړي زبردست ډېره زیاته مننه قدرمندو لیدونکو راسره مله اوسېږي جناب بریتور احمدزی هم راځي او هغه به هم اورو عمر خیل صاحب په دغه یو دو ټپو باندې راغواړم چې ما نه د نغدې روپۍ واخلي خو په لالي دې راته نه کوي کارونه او د کلي نوم دې راته یاد دی په ماما خیلو کې اوسېږي دره به شمه قدرمندو لیدونکو عمر خیل صاحب او د ده خوږه شاعري جناب عمر خیل صاحب رالاست ورکلی ستړي مشئ ډېره زیاته مننه ملګر صاحب ښه لرم ټولو ملګرو ته سلامونه احترامات وایم او خدای دې وکړي چې مازدیګر خوشحاله غزل دی وایي ځان سره ګیلې کومه ولې کوم ځان سره ګیلې کومه ولې کومه مننه ځان سره ګیلې کومه ولې کومه زه د غم کیسې کومه ولې کومه او ته دې د قارون غوندې په ځمکه باندې خښه شي مننه ته دې د قارون غوندې په ځمکه باندې خښه شي زه تا ته خیرې کومه او ژوند اوس جهنم دی سم عذاب دی خو تېرېږي ژوند اوس جهنم دی سم عذاب دی خو تېرېږي هسې پکې شپې کومه مننه ژوند اوس جهنم دی سم عذاب دی خو تېرېږي هسې پکې شپې کومه ولې کومه زه اوس لیونی یم که څه کیسه شروع کاموال صاحب زه اوس لیونی یم که څه کیسه شروع ده سیوري ته نارې کومه ولې څه پیدا پکې نه ده څه پیدا پکې ده نه مې ته په لاسو راغلې څه پیدا پکې ده نه مې ته په لاسو راغلې رنګارنګ نشې کومه مننه او ښه دی زما خوښ دی بې جوړې دی عمر خیل مننه ښه دی زما خوښ دی بې جوړې دی عمر خیل داسې اوازې کومه ډېره زیاته مننه عمر خیل صاحب چې خوندور غزل دې راته وویل لیدونکو مطیع الله عابد هم شته او عابد صاحب اورو عابد صاحب وایي چې منزلو ته مزلې چې په لار باندې کوي هغوی ښه دي کارونه خپل رخسار باندې کوي او قربان دې شم قرآنه بیا دې وایم خو اوس نه قربان دې شم قرآنه بیا دې وایم خو اوس نه اوس یار خوږې خبرې ښه په جار باندې کوي او دا نښې د قیامت نه دي نو څه شی دي سړیه نو څه شی دي سړیه امرونه چې مزدور په خپل بادار باندې کوي او ډارن د نن خبره په خپل کور کې کوي نشي د نن خبره په خپل کور کې کوي نشي او تکړه د نن خبره سر د دار باندې کوي او منګولې د ببو د خدای د سرو ګلو غونچه کړي منګولې د ببو د خدای د سرو ګلو غونچه کړي ببو د چې پرزو د مړو په خار باندې کوي او پروغه د دردونو احساس کړي عادل مشګاپا ګمان چې د ګورګورې په چینار باندې کوي قدرمندو لیدونکو په دغه غزل باندې مطیع الله عابد راغواړم او د ده انتخابونه ورو عابد صاحب ستړي مشئ پکې راغلي
راشه د نوروز. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه مزګر پر تاسو سلامونه ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. غزل دی وایي کلی دې پرېښی اوس په بام کلی دې پرېښی اوس په بام نه یې زما نظر خو تمام نه یې تر هغې مه کوه د زړه خبره تر هغې مه کوه د زړه خبره چې لا ولاړ کوم مقام تر هغې مه کوه د زړه خبره چې لا ولاړ په کوم مقام نه یې د چا به څنګه شي نو ته ووایه د چا به څنګه شي نو ته ووایه زما زړګیه چې زما رقیب خو راوړې خو زه پوهه رقیب خو راوړې خو زه پوهه یم ته د جانان د پلو سلام رقیب خو راوړې زه پوهه یم ته د جانان د پلو سلام نه یې نو څه خبره ده نو څه به وشي چې ته پردی د دې پام نه ویلي سمه ده لوپر که نه یې ویلي سمه ده لوپر که نه یې ما ته معلومه چې ملام سمه ده لوپر که نه یې ما ته معلومه چې ملام عبده هر محفل کې تا وینم عبده هر محفل کې تا وینم خو په جومات کې یو ماښام سرموندو لیدونکو برېتور احمدزي ته د ده د خوښې په دغو یو څو بیتونو باندې راغلاس کوم چې دا چې دومره په ژړا وې حقیقت وې دا چې دومره په ژړا وې حقیقت وې ته یې ورکړلې رښتیا وې حقیقت وې او ته ښایسته یې ته که پړې هم پړنۍ ته ښایسته یې ته که پړې هم پړنۍ ته که سروپه ناروا وې حقیقت وې او چې میکپې وي د ښځې په شان کړی دغه ځوان ته که اجرا وې حقیقت وې او ای عدل مشګا په ستا خبره ټیک ده چې صفت د پښتونخوا وې حقیقت وې جناب برېتور احمدزی راغلاست درکړی ستړي نه شئ په خیر ډېره مننه مشګاب صاحب تاسو ټولو ته ښه راغلاست او وړاندیز مې ډېره زیاته مننه چې دغسې یو خوندور پروګرام یې راجوړ کړی دی ښه راغلاست بیا هم جواد ناصر صاحب وویل چې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ډېر څه نه لرم خو زه ستاسو فرمایش مجبور یې چې پرې کوسه په یوه دوه کې حیران یم نه پوهېږم په یوه دوه کې حیران یم نه پوهېږم چې جوړ کړی یې په څه خبره شور دی زه به تا وژنم ته ما وژنه تکړه شه زه به تا وژنم ته ما وژنه تکړه شه مونږ ښودلی همیشه یو بل ته زور دی کاموال صاحب دا وطن پردو ته مه پرېږدئ ولسه دا وطن پردو ته مه پرېږدئ ولسه دا وطن مو په شریکه باندې کور دی دا وطن مو په شریکه باندې کور دی یو غزل وایم چې د خپل وطن په پاکه مینه مړ دې شم خپل وطن په پاکه مینه مړ دې شمه تل به خبره کوم سپینه مړ دې شمه که مې خیانت وکړو خبره واوره ما در بخلي خپله وینه مړ دې شمه ښه کلک پښتون یم مسلمان هم یم ښه کلک پښتون یم مسلمان هم یم والله که دومره یم بېدینه ښه کلک پښتون یم مسلمان هم یم والله که دومره یم بېدینه مړ دې شمه او مجرم په دې یم چې په تا مین یم په دې سزا راکړه سنګینه یو ځلې راشه که بیا هر څه کېږي زما یاره لونګینه مړ دې شمه او وطن دې جوړ شي احمدزی صدیقه وطن دې جوړ شي احمدزی صدیقه یم آبادۍ ته یې خوشبینه ډېره زیاته مننه جناب احمدزی صاحب خدای دې مه وژنه او خدای دې ډېره ژوندی لري ټول ودان ډېر زبردست او په زړه پورې غزل قلم دې لا تاندو ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو سره مله پاتې شوئ او مشاعره مو راسره تر پایه واورېده په دغه یوه لنډۍ در څخه اجازه اخلم چې د پښتنو اصیله ننګه او زما په خوله دې لاس نیوه
چوپه دې کړم قدرمنو لیدونکو تر بیا بلې خپرونې چې موږ ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو د کائناتو واکدار ته مو سپارم هر چیرې د چې ښاد آباد بریالي اوسئ